د ننګرهار ولایت مقام په هدایت دولتي ادارو د فعالیتونو ارزونې، شفافیت او هماهنګۍ په موخه ټاکل شوی هیئت د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون له اداري، نشراتي او تخنیکی فعالیتونو لیدنه وکړه. په دغه لیدنه کې د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون امیر مولوي امان الله عادل د دې ادارې د بیلابیلو برخو په تړاو معلومات ورکړل. د دغه هیئت مشر مولوي فرید الله حقانی چې د ولایت مقام کارکونکو چارو رئیس مولوي عبد الله ساجد او د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو ریاست استاذي کفایت الله عابر ملتیا کوله د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون اداري فعالیتونه مثبت وارزول او د دې ادارې له مشرتابه او کارکونکو یې مننه وکړه چې په تیر میاشت کې ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د غوره پروګرامونو په برابرولو سره د هیواد په کچه لومړی مقام کې راغی. دغه کمیټه چې کومه جوړه شوې ده د اداراتو څخه لیدنه کوي او د هغوی هغه کارونه ارزي اداري برخه چې څومره ده. موږ نن خوشبختانه چې موږ په دې خپلو روزمره فعالیتونو کې د ملي تلویزیون ادارې ته راغلي یو چې دلته د دوی هغه کارونه هم د نږدې څخه ولیدل او ومڅارل. الحمدلله چارې ډېرې ښه برابرې وي. حقانی وایي دغه نشراتي ادارې یو شمېر ضرورتونه چې د لا بهبود لپاره مهم دي په نښه او ولایت مقام سره به شریک کړي. بعضې هغه برخې چې هغې ته سمون ته یا نورو هغې ته ضرورت لري موږ هغوی ته خپل هغه سپارښتنې کوو تر څو بعضې نیمګړتیاوې هغه بیرته په راتلونکي کې هغه بیرته برابرې شي او پوره کړی شي. او بعضې هغه ستونزې مشکلات چې ادارات لري نو دا به موږ د ولایت مقام سره شریکو تر څو هغې ته خپل هغه د حل لارې وکتل شي او هغه ستونزې په راتلونکي مشکلات حل شي. یاد هیئت د ننګرهار په ټولو دولتي ادارو ګرځي او د کارونو ارزونه یې کوي. د ولایت مقام په هدایت دغه هیئت په دې موخه ټاکل شوی چې د دولتي ادارو فعالیتونه لا بهتر او ستونزو ته رسیدګي وشي.